سبتي د وینې واوروي. الله دې خوشحاله، الله دې کامیاب لره. بس زه خو هملته عراق کې بندي یم، بغداد کې، شرط صالحي ورته وایي، په دې کې بندي یم. اوس سفر هیوادوالو دغه وړوکی کلیپ په تاسو اورېدلی ډېر اوږد دی، خو زه غواړم در سره چې خپلې خبرې ورباندې وکړم او د مشرانو غوښتنه پکې وکړم. د موږ او تاسو هیوادوال د ننګرهار اوسېدونکی دی چې غوښتل یې دغه حاجي سره په دغه لاره باندې ملګری و او غوښتل یې په سایکل باندې ایران ته او ایران نه عراق ته او عراق نه سعودي عرب ته لاړ شي حج دپاره. په دې کې دغه حاجي صاحب وتوانېدلو چې بیرته راتاو شي، اسلامي اماراتو مشرانو مستقیم سعودي عرب ته ولېږلو، حج یې وکړي او بیرته راغی. نو دغه بل د موږ او تاسو یو افغان د ننګرهار اوسېدونکی چې د سره ملګری شوی و او دا ایران ته او ایران نه بیا په ایران کې وتوانېدلو چې د عراق ویزه پیدا کړي او لاړ شي یوې میاشتنۍ ویزا ته او چې بیرته واوړي سعودي عرب ته. خو په دې یوه میاشت کې دا ونه توانېدلو چې د عراق د خاورې نه وځي سعودي ته واوړي. نو دا اوس په عراق ویزې خلاصه شوې ده او بیا د عراق چارواکو مسؤلونو نیولی دی چې ته غیر قانوني دلته راغلی یې یا غیر قانوني دلته ژوند کې. نو ډیر زیات فریاد کوي، ژاړي، خفه دی، پریشانه دی چې ما سره دلته سم چلند نه کیږي، زه یې بندي کړی، ما بیرته نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شم او قسم قسم الزامونه دلته په ما باندې لګیږي. نو زه د اسلامي اماراتو ټول مشرتابه نه، ریاست الوزرا نه، وزیران صاحبانو نه او د خارجه وزارت نه ښاغلی متقي صاحب نه خاص غوښتنه لرم چې د موږ او تاسو ټول هغه هیوادوال چې په نورو هیوادو کې مشکلات ورته پیدا کیږي، مشکلاتو سره لاس و ګریواني، دوی باید جدي لاس په کار شي او د هغې حکومت چارواکو سره خبرې وکړي یا د خارجه وزارت سره خبرې وکړي تر څو دغه د مشکلاتو د افغانانو حل شي. نو هیوادوالو هیله درنه کوم دا پیغام در سره شیر کړي چې اسلامي امارات ټولو مشرانو پورې ورسیږي چې دغه د موږ او تاسو یو هیوادوال د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چې په عراق کې بندي دی او د سره بد سلوک کیږي او مریض هم دی، کورنۍ به هم ورته پتموي، ماشومان به هم ورته پتموي او دا په هلته په محبس کې بندي دی. نو موږ او تاسو باید غږ سره یو کړو تر څو په ټولو مشرانو غږ وکړو چې دې ته لاس په کار شي او راخوشي یې کړي.